وای چې جی په خوب کې وینم چې ډیر ګډان او ډیر چیلې می ساتلې د دې خوب څه تعبیر کېدی شي. خوب ډیر وګد دی خو بهانه خلاصې دغه سیده. بسم الله الرحمن الرحیم. د قربانۍ ورځ نږدې دی، یو ملګری خوب هم لیدلی دی، نو راځئ چې زه ته بیان کوم. ډیر ناشنا عجیبه خوب لیدلی دی. وای چې جی په خوب کې وینم چې ډیر ګډان او ډیر چیلې می ساتلې د دې خوب څه تعبیر کېدی شي. خوب ډیر وګد دی خو بهانه خلاصې دغه سیده. په خوب کې ګډان او چیلې لیدل یا چیلې لیدل دا څه تعبیر لري؟ نو عزتمنه ګرانه، په خوب کې ګډان او چیلې لیدل دا د لوی مرتبه او د لوی مقام حاصلېدلو طرف ته ډیره لوی اشاره ده. کېدای شي الله رب العزت په نږدې وخت کې دته ډیر لوی مقام او ډیره لوړه مرتبه در نصیب کړي ان شاء الله، او ډیر ښه عزت درته نصیب کړي. دویم نمبر دا تعبیر هم کېدای شي د خوب د لیدلو چې یعنی انسان خاندان لري، هغه خاندان کې خدای پاک برکت ورته واچي، خاندان کې خدای پاک مینه محبت ورته پیدا کړي، او د لوی خاندان طرف ته هم اشاره ده. بل د ګډو او چیلو وغیرہ په خوب کې لیدل دا تعبیر هم لري چې یو پاک دامنه بیبي ورته خدای پاک ورکي، دا تعبیر هم شته دی. او یو څو تعبیرونه نور هم بیان شوي دي، خو به هر حال ګډې او چیلې وغیرہ لیدل په خوب کې دا ګوره ډیر زیات بختور تعبیر دی. ښه ډیر زیات بختور سیزونه هم دي. د انبیای کرامو پیشه پاتې شوی، د انبیای کرامو ګډې سره ولیدي، چیلې سره ولیدي. نو ظاهره خبره ده چې خوب به هم بختور وي. کم یو انسان چې ویني د خوبونو انداز بدلیږي را بدلیږي. همیشه یو انسان یو شان ته خوب ویني، بل شان ته خوب ویني. بعضې وخت کې یو انسان مختلف خوبونه ویني بار بار، کله یو شان ته په خوب کې ویني، کله بل شان ته. خو به هر حال د ګډو چیلو وغیرہ لیدل په خوب کې دا د خیر نه خالی نه دي. امید ده که لوړه مرتبه وي، که هغه د خاندان فراخه کېدل وي، که د خاندان کې د برکت پیدا کېدل وي، او دغه رنګه که بهترینه بیبي ملاوېدل وي، نو دا ښه تعبیرونه دي او ډېر ښه خوب دی. الله تعالی دې ټولو ته داسې مقام او مرتبه ور نصیب کړي. جزاکم الله خیر.